بسم الله الرحمن الرحیم. ورور پوښتنه کړې ده، وایي یو ملګري پوښتنه راڅخه کوله چې دا د ښځو لڅ بربنډ عکسونه او فلمونه کتل دا څنګه د شریعت په نظر سبا خو دا د فیسبوک زمانه ده او دا خو ډېر وکړي. محترم ورونو، په دې باندې موږ مفصل بیانونه کړي دي. اول دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زنا العین النظر، او کما قال صلی الله علیه وسلم د سترګو زنا دغه ناروا کتل دي. نو په دې حدیث په بنیاد باندې که یو څوک ولاړېږي د پټې ښځې عکس ته ګوري، یعنې چې بدن یې پټ وي، دا هم زنا بلل کېږي او حرام ده، او الله جل جلاله به د په ورځ د محشر باندې د دې حساب ورسره کوي. او پاته دا رقم غټه ناروا پسې کول چې هغه ناروا عکسونه کتل او هغه عکسونه او فلمونه کتل، دا نو هغه زنا په دغه کې هغه بدترینه زنا ده او هغه سخت زنا ده، او سخت وعیدات په دې کې راغلي دي چې الله جل جلاله به دا خلق په عذاب جهنم باندې سوځي، او الله جل جلاله به د خلقو ته دردناک عذاب ورکړي، عذاب علیم به ورکړي، او دا به داسې عذاب وي چې د هغه عذاب څخه به د دوی مزغه رایشي، او که داسې وي چې اوبه یې خولې ته ورسوي، کلمې به یې ټولې تویېږي، او که چیرې یې مخ ته راپورته کړي دا د مخ غوښې به یې له دې اوبو څخه تویېږي. الله په جهنم کې ډېر د ذلت عذاب دی خلقو ته ورکوي، په ډېر سخت عذاب او سخت حالاتو کې به وي. محترم ورونو، پټ عکس کتل د ښځې دا هم حرام ده، دا زنا بلل کېږي، د سترګو زنا، او دا رقم بربنډ کتل دا خو بالکل حرام او ناروا دي. باید اجتناب ځینې وکړو. مسلمان باید د خپل ټلیفون داسې استعمال کې چې زه خاص د الله جل جلاله دین پکې زده کړم، خو د اوس وسایل د دین لپاره بالکل په دغه وسیله کارول کېږي، او بل داسې خپل ضرورت ځینې واخلم. ګورئ دا ټلیفون داسې ده چې دغه انټرنیټ فعاله کول یا دغه کول دا تر هغو پورې چاته جایز او روا نه ده چې تر څو پورې د شرعي او حلال مقصد ونه لري. حلال مقصد یې دا ده چې ضرورت ته د ضرورت په وجه باندې بیا انټرنیټ ورته خلاصول دا روا ده، او دین کې زده کول. د دې څخه علاوه استعمال بې له ضرورت او له دین زده کړې څخه دا بالکل حرام ده. څوک یې نه کوي، نه به څوک د فیسبوک آی ډي جوړوي، نه به څوک فیسبوک استعمالوي تر څو پورې چې خپل ضرورت له نورو لارو څخه پوره کېږي. البته که ضرورت نه پوره کېدو بیا د هغه هم په داسې طریقه باندې کوي چې په هغه کې د ناروا نه کوي. دا خو انسان سره ملائکې شته او هغه دا هر څه لیکي. انسان باید چېرته ووایي چې زه د الله جل جلاله طرف پر ما باندې یو څوک مقرر دی، او هغه زما هر عمل، زما هر کردار، زما هر ګام څاري، او هغه په ما پسې هر څه رالیکي، او هغه داسې دی چې ورځ محشر کې باندې بیا زما او ستا سترګې پر ما او تا باندې شاهدي وایي، بیا به زما او ستا لاس پر ما او تا باندې شاهدي وایي، بیا به زما او ستا پښې پر ما او تا باندې شاهدي وایي. دا د الله جل جلاله په حضور کې به دا شاهدي را باندې ویل کېږي چې دا ناروا دي کوله، دا دي کول. هلته څوک بیا انکار هم نشي کولی، هلته څوک بیا خلاصېدلی هم نشي. نو محترم ورونو، آخرت توجه کول پکار دي چې آخرت ته یو توجه مسلمان وکړي چې موږ پر کومه لار روان دي، د څه لپاره الله پیدا کړي. نو محترمو، دا بالکل حرام او ناروا دي، له دې څخه اجتناب کول پکار دي. که یې نه وکړي الله بدترین عذاب ورکوي دې خلکو ته.